ملګرو پرون په سفر باندې روانه مو د غنی بابا ډیر خوندور نظم چې سرنامه یې د سوال جواب د لیونی او مولا په کوم نظم کې چې مولا صاحب د غنی خان نه مختلف تپوسونه کوي او غنی خان ډیر بهترین جوابونه ورکوي چې یو تپوس پکې د سجدې په حق له هم دی. سجده یو داسې عمل دی کوم چې الله ته مطلوب دی او د الله حکم دی. وسجد وقترب، سجده وکا نو ماته رانږدې شه. سجده هغه عمل دی، سجده هغه حالت دی چې د سجدې په حالت کې بنده الله ته د ټولو نه زیات نږدې وي. او سجده یو داسې عمل دی چې که د سجدې په حالت کې چاله هم مرګ راشي نو دې پریوته په سجده کې په خپلې خو پاسي به بیا سوکو الله به پاسي. لکه څرنګه چې ماشوم د غېږې نه پریوزي یا ماشوم پریوزي او مور ډېر په مینا او په زړه خوږې باندې راپاسي، دغه رنګې به الله سبحانه وتعالی چې څوک په سجده کې پریوته او مړ شي نو الله تعالی په مینا راپاسي. هر انسان غواړي چې مال د مرګ په سجده کې راشي او زه په خصوصي توګه دا دعاګانې کوم چې الله ته مال مرګ په سجده کې راکړه. خو سجده څه ده؟ نو سجدې ته دوه قسمه خلق دي، یعنی سجده دوه قسمه نه ده. سجده یو ده کوم چې الله ته مطلوب ده. اوس دوه قسمه نظرونه دي، یو د مناسب نظر دی او بل د الله د مین یعنی د غنی بابا نظر دی. غنی بابا سجدې ته په کم نظر ګوري؟ د غنی بابا په نظر کې سجده څه شی دی او د مولا صاحب په نظر کې سجده څه شی دی؟ نو د مولا صاحب او زمونږ په نظر کې خو سجده هم دغه ده کومه سجده چې په یو رکعت کې دوه دي، او کومې سجدې نه چې په خپله ځې او راپاسې به تم په خپله چې ډېره مختصرې درې پیرې سبحان ربي الاعلی ووایه او بیا راپاسه. نو دغه سجدې کو یو سړی زر هم وکړي یقین وکړئ کو دې الله ته نږدې شو. خو دا کومه سجده ده چې الله سبحانه وتعالی وایي چې وسجد وقترب، سجده وکړه نو ما ته رانږدې شه، زما قرب حاصل که په څه باندې؟ په سجده باندې. غنی بابا نه هم د دې سجده یعنی د دې سجدې په حق باندې مولا صاحب پوښتنه کوي چې لیونیا سجده څه ده؟ نو غنی خان ورته وایي مولا ځان خاورې کول دي، د مستۍ د ګلو هار د یار خپو کې اچول دي. ما چې کله په دې باندې پرون غور کوو نو تاسو یقین وکړئ چې زما د سترګو نه اوښکې هم لاړې او بیا ډېر زیات خوشحاله شوم چې الله سبحانه وتعالی زه د سجدې په حقیقت او د سجدې په فلسفه باندې پوه کړم. او د پرونه داسې چې کله ما هم هغه سجده وکړله نو تاسو په الله یقین وکړئ چې زما د زړه دنیا چې ده بالکل بدل شوې ده. او هم دغه سجده الله ته مطلوب ده او دا زما کار نه دی، دا د الله فضل دی او برکت د چا دی؟ د الله د مینانو. ځکه زه وایم چې د الله د مینانو خبرې اورئ، د دې عزت کوئ او د دې خدمت کوئ، دی به د نیغ الله له رسئ. عارفان چې ورته وایي، عاشقان چې ورته وایي، نو دی الله هم پیژندلی دی او د الله منشا هم پیژندلی ده چې الله څوک دی، څه دی، څه غواړي. او بیا نور خلقو ته هغه خپل نظر وړاندې کوي چې الله داسې دی او الله دا غواړي. یو دی مولا صاحب، عامي صاحب، پیر صاحب، حاجي صاحب، تبلیغي صاحب، مجاهد صاحب او قسمه قسم صاحبونه دي، مفتی صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب. یو دی چې دی عارفان نه دي، دی الله نه دی پیژندلی. چې الله دې نه دی پیژندلی نو د الله منشا یعنی الله څه غواړي نو د هغې نه هم بې خبر دي. اوس د دې نه چې ته د الله تپوس کې نو خامخا دی به ته غلطه لار ښیي، ځکه چې دی هم په خپله په شاړو باندې سره دي. نو
الله چې چا پیژندلې دی عارف چې ورته وایي بس هم د دنه د الله او د الله د منشا تپوس کوه او کوم څه ته چې ګوري نو الله تعالی موږ له سترګې کو نه دي راکړي نو د مینانو سترګې داسې دي چې پاغې کې موږ هم کتلی شو دغه سترګې یوازې د هغوی لپاره نه دي دغه د ټول انسانانو لپاره دي ځکه چې ته د مولا په سترګو باندې یو څیز ته ګورې د پیر صاحب او د شیخ صاحب او د مفتي صاحب او د دې صاحبانو په سترګو چې د دې په نظر چې یو څیز ته ګورې نو بیا د عارفانو د عاشقانو په سترګو د هغوی په نظر هم ته څیزونه لیدی شي زما عزتمندو اوس غني خان سجده ته وایي او منګه سجده سي حساب کړی دا نو مولا صاحب تپوس کوي د غني خان نه لیونیا سجده صدا اے لیونیا سجده څه ته وایي دا موږ چې په یو رکعت کې 2 سجدې کوو دغه سجدې دي دغه الله ته مطلوب دي کنا سجده سبل شی دی ستا په نظر کې یا په حقیقت کې ستا په نظر کې نه بلکې سجده د سجده دې څه شی ته په ما پوهه کا مونږ کو دغه سجده ګڼو په دې رسمي مونږ کې په علامتي توګه باندې چې کوم علامتي 2 سجدې دي موږ هم دغه ته سجده وایو اوس ته سجده ست غني خان ولا ډېر بهترین جواب ورکړ او تاسو په الله یقین وکړئ چې کوچره تاسو اوس دا فیصله وکړه نو به او د صدا سجده کولای شي به وخته د زوال وخت هم نشته دی یعنی چې کله تاسو غواړئ دغه سجده کولای شئ چې په دغه سجده باندې پرې وتئ نو تاسو ټول عمر به سجده شي او چې بیا د دې سجده په حال کې تاسو له مرګ راشي نو راوچتای بنسوک الله بلکې په ژوندانه باندې هم تاسو الله راوچتای غني خان وای مولا ځان خاورې کول دي د مستۍ د ګلو هار د یاخ په کې چول دي انسان هم څه شی دی د الله نه پس دویمه درجه دویم مقام چې دی د انسان دی په کائناتو کې او څنګه چې د الله په ټولو کائناتو باندې بادشاہي دا تصرف ته دغه رنګي په دې دنیا باندې د انسان بادشاہي دا او د انسان تصرف ته به هر شی الله سبحانه و تعالی د انسان لپاره مسخر کړی دی وسپنه د ځمکې نه د غر نه وسپنه راوباسي ورته ارتاو کی او جاستی جوړ کی به په هوا کې الوزي په سمندر کې پلامبو وهي او په وجه کې په منډي وهي ګرځي گاډه دي جوړ کی نو دا انسان هم سده وس نور مخلوق دا کارونه نشي کولای فرشته داس نشي کولای جنات داس نشي کولای حیوانات داس نشي کولای دا کار صرف او صرف انسان کوي نو چې دا دومره مقام ول الله ور کړی دی نو د حکم ځان څخه غني کنه اوس دقه ته مستی وای مولا ځان خاورې کول دي د مستۍ د ګلو هار د یار خو کې چول دي د مستۍ د ګلونه سدي چې الله سبحانه و تعالی ته هار جوړ کړی دی او د انسان په دې مړی کې چولې دی د انسان په غاړه کې چولې دی یار دی د الله کنه د انسان خدای الله یار دی نو الله تعالی د خپل طاقت نه د خپل مستی نه ګولونه را شو کولی یعنی د خپل طاقت او د خپل قدرت او د خپل مستی د باغچې نه ګولونه را شو کولی دي هر ته جوړ کړی دی او د انسان په غاړه یعنی د انسان په غاړه کړی دي چې د خپل ښکاری نو دغه کم ګولونه دي دا علم دی هنر دی او هر انسان له الله سبحانه و تعالی یو مستی نه ورکړي ډېر مستی ورکړي مثال په تور باندې د سره علم دی شعور دی عقل دی د سره طاقت دی بل د سره आवाज دی د سره
سیر ز تاسو ته سوي ما چې څومره مستۍ دي د سره د باقاعده لکه صانع دی الله خالق ته د صانع دی الله تعالی تمام چیزونه په خام مال کې جوړ کړی دي پیدا کړی دي او دا انسان ته څه جوړي انسان ته بیا سیس جوړي نو د کاریګر دی او هر انسان سره ډیر شی بلها نسبتونه ای الله سبحانه وتعالى د انسان له اوازونه خسته ور کړی دلې علم ډیر ور کړی دلې خاندانی نسبت ور کړی او هر انسان له الله سبحانه وتعالى مال ور کړی ځواني ور کړی هر انسان له الله سبحانه وتعالى هغه صلاحیتونه ور کړی کوم چې نور مخلوق نه ور کړی وس تر دې پورې چې تقوا ولم ور کړی تقوا صفت چې د بل مخلوق سره نشته دا صرف د دې انسان سره دی نو دا تمام نسبتونه او دا تمام مستی او د ټول مستو د ګولونو هار چې د په غاړه دی نو د به په غاړه باندې نه ساتي څه چل بکای دا د مستی د ګولونو د هار براوالي او د یار په خپو کې به ورځي ځان بخاوري یا الله زما سه حیثیت نشته کوی نقطه زما واړه کمزوري دي جوړ استاستا د کماله یا الله زه هیڅ نه یم هر څه ته دا زه چې خبر استاس سره کوم دا زه نه کوم زه چې شرح کوم دا زه نه کوم غنی بابا شاعري کړی دا غنی بابا نه یو سړی جاز چلے دی نه چلے یو سړی ډاکټر دی دی ډاکټر نه دی یو سړی پروفیسر دی پروفیسر نه دی سړی منسٹر دی پرایم منسٹر دی کنگ دی بادشاہ دی سیاسی لیډر دی ایم این اے دی ایم پی اے دی ناظم دی یو سړی جاگیردار دی یو سړی تاجر دی یو سړی هوښیار دی یو سړی لوی خاندان والا دی نو دا ټول چې دی دا د مستی ګلونه دي او دا د مستی د ګلونو دا هار دا د پخپل نه جوړ کړي دې په دې باندې ځان پوهه کی چې دا ګلونو دا هار ماته چا چولې دی زما کار نه دی او کله چې انسان خپل ځان ته متوجي شو دی په دې ځان باندې غور وکي نو دیو په دې خبره باندې مجبور شي چې یاره ما نه مخکې څه کړي او نه به اوس څه وکړم نه د دې نه پس څه کولی شم او څنګه چې زه مخلوق یم نو داسې زما سره چې څومره دي دا ټول مخلوق دی ټول زما په شان دي خو ده ومنله چې الله زما تمام صلاحیتونه زما تمام مستی دا ستا عطا ده دا تا ماته راکړي دي دا زما میراثي نه دي نه دا زما خپل دي بس دا سجده شو یو سندرغاړی دی یو قاری صاحب دی اواز یې خوږ دی ترنم خوږ دی یو کاریګر دی هر څوک چې دی که نه بس چې کم هم چې خلق واه واه دا واه واه چې کوي نو دغه دا د واه واه د صفت چا ورکړی دی خلق چې ورته ځیریږي نو دله دا خصوصیت چا ورکړی دی نو دا د خپل نه دی که خپل وی نو دا به د ډېر مخکې د پیدا کېدو سره سره به دا خصوصیت څرګند کړی او استعمال کړی خو دا د نه دی نو زما عزتمندو دلته کې غنی خان موږ ته د سجدې هغه فلسفه راوړاندې کړه چې مولا ځان خاورې کول دي لکه مولا صاحب تپوس کې لیونی سجده سره غنی خان ورته وایي مولا ځان خاورې کول دي خپل نفي کول دي زه هیڅ شی نه یم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله فرمای آیا په انسان باندې داسې وخت نه راغلی چې د څه د ذکر هم نو
نن نسل کاله مخکې د عمران خان ذکر وو، شهباز شریف ذکر وو، مشرف ذکر وو، جو بایدن د پیوټن ذکر وو، دیومنه و ذکر نو انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، دا انسان من پیدا کړی دی د څښاو بونه. نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، او دله من بیا خصوصیتونه ورکړي دي، د اوري او د یینی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دا الله دی الرحمن علم القرآن چې د انسان ته د لوستو، قرآن صرف د کتاب ته نه وایي، لوستلو ته وایي چې د لوستلو هنر وته الهام کړی دی او زده کړی دی. صرف انسان دی، بل څوک نشي کولی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پیدا کړی انسان چا دی؟ د مینناک ذات پیدا کړی دی. علمه البیان، دته د خبرو کولو هنر ورکړی دی. بل انسان د میخې دومره غټه ژبه په خوله کې د وخته وګوره که نه، یو لفظ هم نشي ادا کولی، یو حرف هم نشي ویلی، او ستا کچه ژبه دا څومره تقریرونه کوي. نو علمه البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ګوره نور سپوږمۍ، اسمانونه، ځمکې دا ما پیدا کړي، دا په حساب کې دي. الشمس والقمر بحسبان، د دې خپل اوقات دي او دې د خپل اوقات نه وته نشي. او بیا الله فرمایي چې ما اسمان اوچت کړی دی، او بیا دومره اسمان دومره اوچت دی، خو بیا اوچتوالی بې حسابه نه دی، توازن دی. د دې اسمان د رفعت او د اوچتوالي هم یو اوقات دي، د هغې نه نشي وتی، د خپل اوقات نه نشي وتلی. دا الله سبحانه وتعالی موږ ته درس راکوي چې چنجیه دا خو زما ستا سره مینه ده، دا دومره خصوصیتونه مې درکړو، دا دومره مقام مې درکو. ګوره والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا فی المیزان، ما اسمان اوچت کو، دنګ مې کو، لوړ مې کو، خو بیا هم د هغه یو حد دی او د خپل حدودو نه دی، برتلی نشي. موږ ورته اوقات وایو که نه، اپنے اوقات میں رہو. تو آسمان په خپل اوقات کې اپنے اوقات میں رہا کرتا ہے، اپنے اوقات سے نکل نہیں سکتا، وہ خپل اوقات نه دی نشي وتلی. د پاره دی الله تطغوا فی المیزان، د پاره دی چې انسانه ته هم د خپل اوقات نه ونوځې. زمونږ اوقات دي، زمونږ حدود دي، او هغه حدود څه دي؟ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. د خپل ستاله چې الله کوم مقام درکړی او ته چې څه نو بس په دې توازن کې ته برابر اوسه، او دا د چا د طرف نه عطا ګڼه. څوک ته کم ذات چې ستا سره مینه کوي، چا چې تاله مقام درکړی، چا چې تاله فوقیت درکړی دی، اسمان له رفعت ورکړی، تاله فوقیت درکړی دی. اسمان له رفعت ورکړی دی، هغه د خپل رفعت د حدود نه، یعنی د خپل اوقاتو نه بار ته نشي وتی، تاله فوقیت درکړی دی په ټول مخلوق باندې. ته ځان خدای کې. نو انسان اوقات څه دي؟ اوقات دا دي چې موږ هیڅ نه یو، انسان هیڅ نه دی، او د دې چې سم کوي او سم وایي دا ټول دله الله ورکړي. چا ورکړي؟ الله ورکړي. نو کله چې انسان په دې خپل ځان باندې فکر وکړي،
او د عقل خاون د بدا خبره تسلیم کی چایقت هم د قره زه هیڅ نه یم. مثال په تور زه مالدار یم، غټ تاجر یم، جازونه مې په سمندر کې هم چلیږي، په هوا کې هم چلیږي، رب تر او پر دا په اربونو ډالر زما مثال په تور په ګنټه کې آمدنی ده. نو دا خو به یو وخت چرته ما دا کاروبار شروع کړي او بیا به د حد ته رسېدلی که نه. او د دې نه مخکې خدای خبر چې ما به څومره ستړې تېرې کړي، څومره لوږې تندې او په ما تېرې شوي. نو که دا ما کولی، خو دا مالداري زما په لاس کې وي، زما په اختیار کې وي چې اوس پې زما نه ځان ورک دی. دا علم کو زما په وس کې وي، دا نن چې پې د خپل اوقاتو نه ووتم، دا عهده، دا منصب، دا کو زما د وس کار وي چې نن د خپل اوقاتو نه وتم، ځان ته مې خدای ویلی دی. نو دا به د څنګه چې زه پیدا شوی وی، نو پیدا کېدو سره سره به دا بیا زما سره دا نسبتونه لګېدلي وو، خو نه دا چاره کړي دي. او بیا الله سبحانه وتعالی چې کله انسان په دې پوه شي نو د اقرار وکړي. او دا څومره مستۍ د دې چې دي، دا څومره هم د الله سبحانه وتعالی د طرف نه چې سودونه په د باندې دي او دله چې فوقیت ورکړی، دغه د مستۍ د ګولونو د هار چې راوالي او دا ټول الله ته په غاړه نه کي چې الټی الله ته په غاړه کې، نه نه نه، د یار خپو کې اچول دي. چا چې دا هار درکړی دی ستا په غاړه کړی و، ته راواله، ته لایق د دې نه، دا یار ته په خپو کې واچو. نو چې په خپو کې ورته اچې نو ته خو به چټېږي به ورته که نه، په غاړه خو نه اچول دي، غاړه اچول داسې دې ورته واچو په خپو کې، نو ته به ټیټېږي، سجدې له به ځې. بس دقه ځان ګڼل دي چې زه هېڅ نه یم، هر څه الله دی. او چې کله یو انسان په دې ځان پوه کو او خپله نفي وکړه او ځان یې خاورې کو، ځان یې فنا کو، او صرف د الله سبحانه وتعالی د ربوبیت او د هغه د مستۍ اقرار یې وکړو او اعلان یې وکړو چې هر څه الله دی، نو بس د ده سجده شروع شوه. او دا سجده داسې ده چې دا په مرګ هم نه ختمېږي. دا هغه سجده ده کوم چې الله ته مطلوب ده. دا زمونږ دا د چرګانو دا ټونګي چې دي دا الله ته نه دي مطلوب. دا خو بدله شیطان هم ګوره چې څومره وکړي، ابلیس پیدله څومره وکړي. لکه تاسو ګورئ نه څومره اجرتي قاتلان، څومره زناکار، څومره غله او زمونږ دا لیډران چې دي، زمونږ دا زناور چې دي، زمونږ دا وینې چې څکي، څومره عمرې کوي، څومره طوافونه کوي، څومره سجدې کوي، څومره تهجد کوي، دا څومره تاسو وګورئ، دا خو دې هم ډېر کوي. خو آیا که چېرې دا سجده الله ته مطلوب وي نو دوی به بیا الله ته نږدې وو که نه؟ نو دغه سجده الله ته نه ده مطلوب. دا ټونګې د چرګ چې دي دا الله ته نه دي مطلوب. الله ته کومه سجده مطلوب ده چې ټول عمر په دغه سجده پروت دی او دا د دې څه علامت نشته دی. بس دا ستا په زړه کې دننه خبره ده چې ته په زړه کې خپله فیصله وکړې او ځان ووینې په آینه کې چې زه هېڅ نه یم، هر څه الله دی، لا اله الا الله. نو بس تا سر ښکته کو، ته په سجده پرېوتې. او دا هغه سجده ده چې په دې کې لا مرګ نه راغلی، الله به دې اوچت کړي، خلقو ته به دې وښیي دا څوک دی، دا زما یار دی، سجده د ما ته سجده کړې، ما اوچت کړو. ده صرف سجده الله ته کړي، چاته ښکاري نه چې دی په سجده دی، خو د الله ته ځان سرنډر کړی دی. او د ده سجده چاته ځکه علامتي خو ده نه، نو ښکاري نه سجده، دا سړی ښکاري نه چې دا الله ته په سجده دی. ځکه عام سړی ده ته ګوریم نه، څوک وایي بېدینه دی، څوک وایي کافر دی، څوک وایي څه دی، څوک څه دی. دا د زړه کیفیت دی. خو الله ته ښکارېږي، الله ته علم دی. نو الله سبحانه وتعالی ورفعنا لك ذکرک، الله د ده ذکر چې دی اوچت کړي، الله دې ښکاره کړي لکه د نورې وځلی. نور دی ځلیږي، سپوږمۍ ده په تیرو کې ښکاري، تیرې رڼا کوي. او بیا څه چل کوي،
بادشاہان راځي او د دې فقیر په خپو کې پریوزي. دا هغه سجده ده چې دا د الله نه علاوه بل چاته نه کیږي. دا د چرګانو د ټونګې بت تم کیږي، ونو تم کیږي، نور تم کیږي، وور تم کیږي او حجر اسود تم کیږي. هر څه ته کیږي شي. خو دا سجده چې دا کومه چې الله ته مطلوب ده، په کومه سجده کې چې انسان الله ته نږدې کیږي، وسجد واقترب والا سجده هغه دقه ده چې مولا ځان خاورې کول دي. ځان خاورې کا، فنا کا، ځان نفي وکا. ته هیڅ هم نه یې، ستا سره هیڅ هم نشته دی، او که ته څه کوې او ته څه وې، دا د چا کار دی، دا ته نه یې. زه خبرې کوم نو دا زه نه یم، دا څوک دی. تاسو اورئ، تاسو نه یې، دا څوک دی، څوک دی. نو ځان خاورې کا. دا نه چې بچی ته ساتې، ښځه ته ساتې، خویندې وروڼه ته ساتې، خویندې وروڼو تا تعلیم وکړو، د خویندې وروڼو ودونه تا وکړو، فلانی تا لیډر کو، فلانی تا ځای ته ورسو، پټی تا واغستو، کور تا جوړ کو، موټر تا واغستو، دیره تا جوړ کړه، شهرت تا حاصل کو، عزت تا وګټو. دا ته نه یې، دا څوک دی. بس دغه نسبت چې دی، دا نسبتونه ځان وغورځوه او د چا چې دی هغه ته یې ورکړه. دا ستا دي، دا ستا دي، دا ستا دي. چې هغه له ورکړې پې څه کوې؟ هغه یې تاله واپس درکړي. نو دغه سجده الله ته مطلوب ده. مولا ځان خاورې کول دي، د مستۍ د ګلو هار د یار خپو کې اچول دي. د دې انسان د ځمکې د بادشاه په حیثیت باندې دله الله ډېره زیاته مستي ورکړې ده. د ده چې څومره هم مستي ده، نو بس د دې نسبت الله ته وکړه چې دا الله دی، بل څوک نه دی. او که څوک یې مني او که نه مني، خو الله دی. دا ساینټسټ یا زما سره فلسفران وروڼه چې دي، یا دا ایتیست دهریه چې دي، دا خویندې وروڼه خو زما سره په دې اختلاف لري، نو خامخا به مجبوره کېږي چې ها 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 دا هر څه د رب او همه د رب. زه یو ماښام له راغلی یم، نو بس چې دا په زړه کې دی، بس دا ووي زه هیڅ نه یم، هر څه الله دی. ستا سجده شروع شوه، ستا سجده، ته په سجده پرېوتې، او ته چې په سجده پرېوتې نو رفعت به اوس الله درکوي. ته اوس په خپل اوقات کې ته د اوقات نه نه وځې. او څوک چې دا سجده نه کوي، دی کو تهجد 8 رکعاته نه کو 1800 رکعاته وکړي که نه، او یو حج نه کو هر کال حج کوي، دی کو هر ورځ روژه نیسي، خو چې دا سجده یې نه کړي نو الله ته به نږدې نشي. دا سجده چې څوک شروع کړي، بس الله سبحانه وتعالی دله رفعت ورکړي، او مرګ دله هم په دې حال کې راشي. چې مرګ په دې حال کې راشي، نو الله ورته ویلي چې وسجد، سجده ما ته وکړه، واقترب، زما قرب حاصل کا. نو د ده الله ته په رسېدو کې بیا څه شک نشته دی. دی رسېدلی دی الله ته. د ده کو ګیر او برید نه وي، د ده کو پټکې نه وي، د ده کو تسبیح په لاس کې نه وي، مسواک یې په جیب کې نه وي. دی کو د یو مذهب سره هم تعلق نه ساتي، نه حنفي دی، نه شافعي دی، او نه حنبلي دی، او نه وهابي دی، نه مالکي دی، نه دیوبندی دی، نه بریلی دی، نه پنجپیری دی، نه شیعه دی، نه سني دی. دی صرف دقه سجده. نو چې په دې سجده او په دې حال کې د ژوند تیری، مرګ راشي، نو ټولو نه نږدې بس دی الله له ورسېدو. وسجد واقترب، سجده وکړه ما ته رانږدې شه. نو دا سجده نه ده، دا موږ چالو غني خان د ملا صاحب ذهن پاک کی، صفائی کی، جواب ولور کی. چې ملا صاحب تپوس کی لیونیه سجده صدا، نو غني خان ورته مولا ځان خاورې کول دي. ځان خاورې کولی شي؟ او نه 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 بھائی، زه خو عالم یم، زه مفتی یم، زه دا یم، زه هغه یم، زه ګلکار یم، زه ډاکټر یم، زه انجینیر یم، زه پایلټ یم، زه جرنیل یم، زه ایس ایس پی یم، ما سی ایس ایس کړی، ما پی ایس ایس کړی، زه پی ایس پی افسر یم، سی ایس ایس افسر یم، زه
د خان زوی یم، زه د خان نوسی یم، زه لیډر یم، ځکه ځان نشم خاورې کولی، ځان ولې خاورې کوم؟ دا خو زه څه یم. نو دغه سجده دا کو هر څومره علامتي سجدې وکړي د ده سجده الله ته قبول نه دي. دا سجده الله نه قبلې. کومه سجده الله غواړي چې ته هر څه د ځانه وغورځې او بس دا د مستۍ ګلونه د هار راوالې او پخپو کې د یار ارتاو کې چې صاحب دا ستا دي او په دې کې زما هېڅ کمال نشته. هر څه چې دي ما کو په هر میدان کې کمال حاصل کړی دا کمال تا را کړی، بل چا نه دی، تا دی او دا تمام کمالات ستا دي، زم تا پیدا کړم، ما چې څوم کمالونه دي دا ټول ستا دي. نو بس دغه سجده کې چې مرګ راشي دی الله له ورسېدو. مولا ځان خاورې کول دي، د مستۍ د ګلو هار د یار خپو کې اچول دي. نو تاسو یقین وکړئ چې ما الحمدلله پرون زه په ځان پوه شم او داسې ده لکه یو هندو چې مسلمان شي د زړه دنیا چې کومه بدله شوه، کومې خوشبویې چې رالې، کومې یخې هواګانې چې والوتې زما د زړه په دنیا کې، تاسو ته نه یې خبر. نو زما عزتمندو راځئ چې موږ ټول په دې سجده پرېوځو کومه چې الله ته مطلوب ده، په کومه کې چې انسان د الله قرب مومي. او هغه سجده هم دغه ده، ځان خاورې ځان خاورې ځان خاورې. نو دا د غني بابا دغه نظم و سوال و، که چېرې ستاسو خوښ شوی نور ته ورسو.